په ایران کې د افغانانو ډله ایزې وژنې د مرګ ژوبلې وروستي جزئیات د یوناما او نجیب ننګیال شدید غبرګونونه او اسلامي امارت ته د نجیب ننګیال پیغور. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. زاویې رسنۍ ته د ایران او پاکستان پر پوله کلګان سیمه کې د ایرانیو پولیسو لخوا په ډله ایزه توګه په نښه شوو افغانانو تازه انځورونه رسیدلي. په دغو انځورونو کې لیدل کیږي چې ډیری افغان کډوال د وجود په بیلابیلو برخو کې په مرمیو لګیدلي دي. د ایران د پیښې تازه جزئیات هم خپاره شوي. زاویې رسنۍ ته په رسیدلي ویډیو کې ښکاري چې کلګان سرحدي سیمه کې د ایرانیو پولیسو له لوري د لسګونو ویشتل شوو افغانانو له ډلې ځینې یې د ایران په سراوان راځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سرباز ولسوالۍ د کلګان سرحدي سیمه کې پر افغان کډوالو د ایرانیو پولیسو لخوا پر ډزو اندېښنه ښودلې ده او ډیروي د دې پیښې په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. د راپورونو له مخې د افغان کډوالو پر یوې لویې ډلې ډزې شوي دي او په پایله کې یې افغان کډوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما د دغې پیښې په اړه د بشپړو او رڼو څېړنو غوښتنه کړې او ټولو اړخونو ته یې یادونه کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه د نړیوالو قانونونو له مخې خوندي کړي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلوماټ نجیب ننګیال په ایران کې د افغان کډوالو د ټولوژنې پیښې ته په اشارې لیکلي د کابل اخوندان منظور پښتون ته د وسلې پورته کولو وایي او د عدم تشدد پیغور ورکوي. ښاغلي ننګیال ډیره کړې خو نن چې 300 افغانان او د دوی په خبره رعایت ایران وروژلی نو څرګنده بشي چې د 85 میلیارده ډالرو وسلو په شتون کې څنګه غچ اخلي. نن خو باید تهران سقوط وای. ته خپل بیچاره افغان ته تکړه د پاکستانی او ایرانی پر وړاندې دی بیا سترګې مړې وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.